سید سلیمان اشنا بیخي تازه او ډیرو مهمو حقیقتونو څخه پرده پورته کړې ده چې موږ یې تاسو سره دلته په همدې ویډیو کې شریکوو. نو تاسو هم دومره وکړئ چې ویډیو وګورئ تر اخره او چینل سبسکرایب کړئ او بیا دغه ویډیو هم لایک کړئ. اوس راځم د سید سلیمان اشنا خبرو ته چې لیکلي دي کرزی صاحب د افغانستان لپاره 2 صفته لري. ملي څیره جوړوي او د ملي اتحاد غوښتونکی دی، خو ستونزه دا ده چې د یو لوی ځپل شوي ولس دپاره یې باید ځینې کسان خفه کړی وی او حتی مجازات کړی وی. دوی د سردار داود خان په څیر ځانونه د دولت رئیسان معرفي کوي، خو د اساسي قانون هغه احکام له پامه غورځوي چې دوی یې د یوې محدودې مودې لپاره د دولت په راز کې صرف د خدمت لپاره مامور کوي. کرزی صاحب چې کله غربي رسنیو سره غږیږي د غربي ټولنو د رضایت د حاصلولو لپاره ټول مطالب داسې ښکلي ماده به منسجم او شمرده وایي لکه متقابل مکلفیت چې لري، خو خپل ولس ته په عمومیاتو متحد شي، فساد وکړي، خو بیرون یې موړی په شعارونو غږیږي او قاتل رهزن بې سواد ظالم به ورسره ګلخانه کې ماښامنۍ خوړه، بیا به یې سرینا پورې بدرګه کوه. غني صاحب هم چې غربیانو او غربي رسنیو سره مخامخ کېدو داسې حساب شوي جملې میخانیک شوي تیوریاني مؤدبه خطابه دقیق ارقام او د بهرنیو د وینو او شتمنیو د ضایع کېدو تسلیت به یې وړاندې کړ، خو چې خپل ولس سره به شو چغې لاس اچول، شور کنځل، له پودیمه وتل او حتی ناسم معلومات به یې شریکول او غلط ماخذونه او تاریخونه به یې بیانول. اوس خودمختاره ملي مشران د 10,000 کیلومترو لرې د غربي رسنیو له لارې ولس مخاطبوي او بخښنه غواړي. هلکه د څه شي بخښنه غواړې؟ لږ یې واضح خو کړه چې ته څوک وې، څه مسؤلیتونه دې لرل، د کوم ملي خیانت یا جرم سبب وې. که داسې دې کړي وي بیا خو نو د ولس مجرم یې، باید عدلي ارګانونو ته معرفي شي. که داسې نه وي نو د کوم ولس غم در سره دی چې ودې بخښي؟ هماغه ولس چې 10 میاشتې کېږي د جمهوریت په دفاع د خپلو شهیدانو اکرامیه نه ده اخیستې، که د هغه ویاړلي ولس چې مشري مو ورته منصور احمد خان ته پرېښي، یا هغه ولس چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره کور کلي اولادونه پلوري او ستا د بې ځایه او بې مسؤلیته پیغورونو له امله یې نن لوڼې حیرامنډۍ ته وړل شوي دي. او دا قومي ټیکهداران خو ایله د خپلو غلا شویو شتمنیو ساتلو غم کې دي چې کابل کې ورته زارۍ کېدلې چې یوه خیمه کې ټول شي، د امریکا راغلي چانده پر ځان تقسیم کړئ، خو دولت مه خرابوئ. خو 3 ځله یې همدا نارې وهلي چې نه یې منم، د کابل سړکونه به له وینو ډک کړم. اوس ولس دومره ځپل شوی او ناهیلی شوی دی چې یو بې سواد جاهل کودن پرې د خپلې پوچې او وچې مفکورې شیروار شروع کړی دی. د قرآن په لوستلو به نه پوهیږي او خلک به په قرآن وژني، د تفسیر او ترجمې دپاره خو سواد نه لري. چرس بسکي نسوار او نشادر به اچوي، ولور به اخلي، هلک به ساتي، دروغ او لاپي به یې اسمان ته رسیږي، خو ظاهر به د اصحابو او پیغمبرانو رقم جوړوي او اکټونه به د امیرانو کوي. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. دغه ټولې خبرې د سید سلیمان اشنا وې چې په دغه موضوعات یې کړې وې، په دې اړه موږ څه ویل نه لرو او همدارنګه که تاسو کوم څه ویل لرئ نو ورته یې ولیکئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو